د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډي سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډي خو سره خو دې سره سره خدای هم یاداوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته ستړی به چې لږه چاپی درته یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډیر مزیدار پي دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرنی چې درته ووینځم دا وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر کتا سو ګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی کستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پيو ته محتاج دی نو کافر بش کستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر اپیخ هغه ورته وی چې دا سره هغه صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو هغه ورته ظالم تا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ الله دې کدا قدر علی چې الله زما دی شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نو دا خود کفر الفاظ اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پته کاله وشو چې دا وظیفه موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپته کاله وشو چې بیړه دی غر کړه هغه ګډي او چلای په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس ز خبرې مچ ته څنګه خدای او څنګه یادې دل غواړي ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګوره د سپینګیرو بوډاګانو نه تاسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وای چې یوې من لیکن تاسو سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولی یو منئ دلیل لري نو به وینا نو دا یاد لره چې خدای څوک یو منی او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بس دا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بس دا کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال را نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خپنه شي تاسو تجربه وکئ مون نور مذهب خو پرېګ دا زمونږ دا کلمې د عام خلقو ناوریدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالد جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص کی بجلیګر مولا ځان له بچرته خدای په قهر اختی زولنې به په خو کې پرتی وی او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شي دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګونه مو کما خوانه ورته لا الہ نشته د معبود برحق وای لا الہ نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای لا معنا ایت نشتا ایت او کشتنو څوک دی الا الله علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده لا موجود هیڅ شی نشته الکه دا تاسو چې وای مونږ هیڅ شی علماء راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه اغي ورته وی چې کم شی بچ شبا نشت کیږي سبا بچ کم شی نشت کیږي داغه نن تصور د نشت جائز دی سبا بچ کم شی نه نو کته نن وای چې نشته دا جائز موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموت مړ شي په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کړ
نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي ها جی مړ زنا کوي مړ شراب سکي مړ کم ګناه کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچالول خونو نیغ به جنت دی ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه چرګ حلال چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته ځي نو مام دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور روان کړه خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې ویل سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې ویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزي ورته پاسه بیخ دیوزه خول لري وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال مړم مړ وې جنازه دې روانه مړه وړه دې دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه دې خزي ویلو درې مال څه وصیت کړي ورکوزه شوی دا ویل خختي در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ویل مړ مړ اچرګ ویل خودرې ګن پاس چرا ټوپ کړه دې आवाज کړه دې ویل خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دې راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه بدر نه سلب شي د ګناه اراده به ختم شي بالکل چې زه مړ اره ګناه ته چې ورځي نو ته به وایې چې زه خو مړ خدا ګناه نه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وې صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایا چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم اره ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایا ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس غلا پسې تللی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن بش غلا یې پرېښې زنا پسې تللی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښو زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه وایي او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وور یو پیسہ دې چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه
دی به منډه کی چې ما سره خو پیسې ډېرې وي نو هغه پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دی به ورپسې ورټوب کی ا پیسه به راوالي چې پاس راځي نو ا پیسه به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغسې غوپې په جهنم کې په یو پیسه پس یو لیشت ځمکه دی چې پردی لاندې کړې وه یو لیشت ځمکه دا اووه طبقه ځمکه به دې په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا اووه طبقه ځمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیشت. پرون مې په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واورئ دا ټول غوړ زیړ ولاړ یې د مولا خبره خو درته د اوښ پوسکی ښکاري بباد آمد او بباد رفت خو یو ټکی ومنئ یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تېرېده ورته وی سال دی هغه لاندې نه ورته آواز وکړو چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي وو او هر څه نه پوه وې اوس یې سم نه کړي نو زما عزیزانو عرض دا و چې سوچ وکئ مونږ د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ د تباهۍ طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان دا د پاکستان حکومتونه په شکرو غل خوري چې ملک په تړقۍ روان دی ملک په تړقۍ روان دی ملک ستا په تړقۍ ملک ستا د هلاکت او د پلیټ د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړ هره ورځ هغه غشي ستاسو په سینو ننوځي چې تاسو سره د هغې علاج نه غشي ستا ملک په ترقۍ روان دی تاسو وګورئ د بجلی په دې بیلونو کې یو فیول ټیکس لګېدلی دی فیول ټیکس فیول ټیکس په هر بل کې سل یو نیم سل 200 تا به بجلی نه خرچ کلی وای به دا فیول ټیکس دی ستا د ملک پیداوار دی بجلی ستا د ملک او پاغی کی د دوی چې څه خوښي هغه در باندې لګي انکم ټیکس وګورئ انسپکټرانی په دکانونو باندې ګرځي ستا څومره انکم دی او دکان څومره کرای دا او څومره د ورځې ګټې او سکول کې دې څوک سبق وي او پلانې څه چل کېو کړه دې ښی او کبدي د انکم ټیکس شیټای چې در پسې راشي التبزی کده نه ورکه حوالات او جیل کې بدی اچي دا عذابونه دي چې پتا سو نازل د خوار او د غریب یو کور یو جونګړه بې 1200 روپے ټیکس به پیو لګي جڑا چاته کې او بیا دنیا کې دولت او سره سترګه چې نو خوار شي تاسو جڑا سو کوو تاسو دا شیخان می خان چې دفتر ته نږدې ورشي دا سمندم درکې ده جزا شیخ صاحب جنی اوس پولیس تاواز کوم چې ودی منډه وې نلته یو غریب دې 0 روپے بل په دې بجلی راغی یو باتای دا 0 روپے بل ورغه چې یو باتای دا ول بل داخل کنو بیا جګړه کوا تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي په دې دفترو کې ناس تو تاسو هلاک شي چې سړی بچی درته نخ کاری هغه سره خبره په سم خپل نه کوي خبره اورم نه دا ملک د دوی د پلار او د نیکه دی د دې شاهانو د غټانو د نوابانو د پلار دی چاته چې سپیشل جنریټرې لګېدلې دي هاوس رینټ وګوره هاوس رینټ په خپل کور کې به اوسېږي او کرای بدل حکومت درکوي دا وزیران وګوره اوسېږي په خپلو کورونو کې او 15,000 او 10,000 روپۍ میاشت د حکومت نه د خپل کور کرای دی علي په دې پوهیږي خدایم خوار نه کا پوهیږي په خبره هاوس رینټ زه وزیرم
ملک ټیپر کوم ملک مې ټیپر کړو ځکه چې زه منسټر یم او کوسېږم خپل کور کې او 10,000 روپۍ کوي زه اوسېږم خپل کور کې او د خپل کور کوي حکومت له ورکو وزیر اوسېږي خپل کور کې الټا کوي د حکومت نه دا داسې په خبر ګوروند حکومت ته او په خبر ګوروند قوم دی دا پټه پړوند قوم چې دی دا اوس هم دې خلکو پسې منډې وایي او ټوکرای ورته کېږي دا نه وایي چې تاسو خدای هلاک که زما یو جونګړه د پلار راته پرېښې د خټو کوټه په هغې ولې ټیکس ولګېد ما یو دکان دی پکې مې د 500 روپو کریانه اچولې ده بچوله پکې روټۍ نشم پیدا کولی زه تاله ټیکس څنګه درکړم ته وایې ملک بغیر ټیکس نه چلیږي ملک او نه چلېدو ما نه دا ګیره کله کوي د شاهانو خرچ کم کوي نن ستا د کرکټ په میچ باندې کروڑونه روپۍ خرچ دی د ملک دی که نه دی ډېر ښه یې ډېر ښه تاسو غریبان هم په کور کې ټلویزیون ساتلی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست ساتلی هم دي که نه ووایې کوي د غریبان دا خواران دا خړمخي نه د سوټمارې زامن دویم رنگین ټي وي په کور کې ساتلی دی ټوله ورځ کرکټ میچ ته ناست دا زمونږ بچي وګوره حرامیان د حرامو د نطفې پیدا دومره ریډوګان هم ورته اغوستي کوم ماشوم چې ګورې غوږ ته یې نیولې داسې کوي که نه کوي کوم یو د ډم زوی چې ګورې غوږ ته به یې ریډو نیولې څه چل دی هلکه د سوټۍ زویه کرکټ مې چاورم تاسو خدای هلاک کرکټ میچ اورېدل په دې پاکستان کې ډېر ضروري دي کرکټ میچ اورېدل ورشه په شیباغ کې چې کوم سټیډیم جوړ شو کرکټ میچ د پاره 100 کروڑه روپۍ په لګېدلي چاته پته ده یو ارب روپۍ په ولګېدي یو ارب روپۍ په کرکټ میچ ورشه ډیفنس کالونه سره چې کوم سټیډیم جوړیږي د شاهانو د ښځو ګډېدو دپاره په هغې به 1.5 کروڑ روپۍ لګي ستا ښځې له دې په میچونو له او ګډېدو له سټیډیمونه جوړیږي او ما د روټۍ ګټلو ته نه پرېږدې دا ستاسو ملک دی دا هغه ملک دی چې سبا به بیا دا ذلیل قوم چې دی دغه نن چې بر سر اقتدار دی سبا به بیا دی له ووټ ورکوي او دوی به بیا کامیابوي کوئ به که نه تاسو به وګورئ ته وایې لګیا ته ورشه چې ځان ته څه وایي هغې ورته زه قطعا عزیزانو نه امید یم د دې ملک نه چې دا ملک بم چرته د سړي زامن کېږي زمونږ اولاد تباه شو بچی تباه کېږي ورشه ستا په دې ملک کې وګوره د دنیا 18 لکه روپۍ ستا د صدر په یو ټي وي سټیشن لګي منصوبه د 1 کروڑ ده 1 کروڑ روپۍ به ټي وي سټیشن باندې لګي د پاکستان ته د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته د ټي وي سټیشنو جوړولو ډېر ضرورت دی د پاکستان ته ستا په غرونو کې بوسټرو لګولو باندې ډېر ضرورت دی او که د پاکستان کې غریبو ته د روټۍ ضرورت سرکاری طبقه وګوره هغې بیړه تباه ده دا ستا سرکاري خلق چې نن رشوتونه علي دا ګرموئ ما د کلرک 900 روپۍ تنخواه ده 900 دا چې 9 سره 9 پیدا نه کی په میاشت کې دا مور به خټې کوي چېرته د بچو له به روټۍ پیدا کوي پولیس پیان پولیس مونږ ټول وایو پولیس خراب دی خراب دی خراب دی 1 کروڑ زر خراب دی ځه بم په ځای جیب لټوي
په دې چوکونو کې ولاړ دي بم نه لټي جیب لټي خو تاسو په ایمان وای چې د پولیس د سپایي 200 تنخواه او 24 غنټه د تاڼې نوکر دی اسی د انصاف خبره کوم او شرط انصاف نه باشد کې تو فرمان نه دې چې 24 غنټه ټوپک پوګه په دې سره کو ګرځي او 200 سره 800 نور پیدا نه کی دې به خزه چرتا ټاټکی لراو باسي ټاټکې به پیچلې روټای به پیدا کوي وایا دا بس نو زما عزیزانو زمونږ ملک بیړه تباہ ده کتا سوای مولیانو مسخسته شروع کړي نو مولا اوسو مولا هم تاسو ته ویلو چې سړی ماته وی کشمیر ته تله مال نه يم تله ول تسنده مولای چې کشمیر ته نه تله مال ته تله ول نظم نه يم تله نو مال د دوس قوم امام چرته غیرتی کې دیش او چې څنګه ته داسې زم بیختی وزته نه تله به غیرت زم به غیرت نه يم تله نو چې څنګه ته مردار خورې داسې ز بچ پاتې کې دیش چې اوس وزیر صاحب جمعات تراشي او مولا صاحب دا 50000 روپے شکرانه میرا لګلې دا روڑے میں دا قبول ہی کزویم قبول نا اوما پیڑای دے جنت تلارا بیڑی دی غرکش زکا چه زم تاو گے ساتلیم کنا پا دی جماعت کے ناستم پیمان ہوئے زما دا جامع تپوس دے کڑے یار ہوئے پیمان جی دا مولا خختک سوری دا بد عورت او پا سجدہ پریوزی ورت اخکاری او ورتاو گورے نو یو بوالا پرتوگ راوڑی چوائی چوائی دا بوای چې مولا صاحب شرمېدلی لغونډي دا څه به وکړي خدایم بیخ پاغه خاص سرمنو باسا د ګډوري عام یو سی بل جمعات له ورکې ځکه چې دی مولا مالا د استنجا لوټې نه ورا کړی چې ورغلی نو ټول کال مولا ستا سرسایه او سرمنه تناس ته نو چاغله 50000 روپے راکړي خدای پراستای چې هغه د وزیر هغه ومه پیړایم جنتی ځکه چې زم تاوګه ساتل بیا وګورئ په دې خبيث ملک ټول ورځ د مولا چڼې ګرځي په کوڅو کې وظیفه لیاو ایماندار هغه ستاس خاو مرداري ټوکړې او پیشو جوټه کړې ترکاری هغه راوړي نو د مولا د جمعات خوراک نو زم په دې مردارو د بده ورځ عادت شوم کړ کدا څنګه د بده ورځ مولا په مصلا ولاړی ټوخي اول دا جمعات دازه چې پکې ناز د امام پستر ګړون دی په دې مصلا کله ولاړی الحمدلله ټول سلام وګرځي کېړای ونیسیو دا چاونه وی جالکا پیجی صاحب ټوخیږي او بوتل شربت درته راوړ په دې جمعات نام کوفه دا داخله چې زمونږ د دوايانو دکان دی او ستاسو د جمعې د ورځې چنده چی قسم په خدای دی چې په دې د حافظانو دوايانې او دی لوړه او چینی پیاجي او تسمار خانی چې زمونږ وګوره او خبرې مو ګوره نو ریل گاډي به را نه کوي په بجلیګر کې زه امام ومنو تو خیدم نو یو ورځ ټو خیدم بل ورځ پدریم ورځ د لنډه او ماتل سټوخ ټوخ کې چرته علاج نه کې مال پیسې را سره نشته چې شربت وار ماتل نو بیا مو درګه په مصلا او چې ور بیا مو درګه د دې مرینه میونی چومینی وو یو سو جقه می ورکو د جمعات د کړکای نه می بارو اور پسې می ور ټوپ کو په دا خېټه می یو سو ټوپ ورته مال دې له ایمان نشته چې دا 2 روپے والا چرته ټوخي ګولای پیوال په مصلا مو درګه بیا ټوخي تاسو داسې خدای پیجندلی د خدای د کور څوکیدار درته سپک کاری خدای سپک اورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک کاری خدای سپک اورک کړی د خزو د جواب پاتې نشوي د خزو د جواب دی که زمون خزي وای د صدر روډ لازم وای بچ ها ها زبر په تیرستنه جارو کله غریبانو خزي ز په بوم یاسب لازم خو کې می باد دا شیخونه ورته ویلې شي سم ده کوي شیخ بابر بابا لازم الته مالګه سټمه پړه می تیار راځي کوي الته دیوانه بابا لازم غیب بلم دی را باندې په مونږ غیب بلم هم دی زمونږ په دې خزو غیب بلم ناس کمی غریب خزي چې چکر لړو شي غیب بلم پکې
تت ورته کولی شي؟ د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ، ذلیل او رسوا شئ، د چا د جواب نه یې. زاړه ګیدړان درنه جوړ دي، سوړې پناه کوئ سترګې نشي راښکاره او نور به ذلیلېږئ، نور به خوارېږئ، نور به رسوا کېږئ. تاسو به د ځان تماشې وکئ. قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي، هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارغان به غوښي، داسې عذاب به در باندې راځي. د امریکې صدر ریګن نامه ده، د ریګن ښځه خدای راونیوه او د سینې کینسر یې شو. کینسر پیژنئ؟ ناسور یې شو. د ریګن اعلی طاقت ته نن په ملک او دنیا کې سینه یې ته غوسه کړه او ریګن د خپلې ښځې سینه بچ نه کړی شوه. نو تا چې خدای راونیسي تا به څنګه بچ؟ تا به امریکا بچ کړي؟ امریکا خو ستا ملګری ده، ورځ بیرته در باندې روس بمباري کوي او د ورځې درنه 50-60 مړه کوي. هغه دله چې تا ته رارسي ستا به بیړي تباهي. نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای نه، او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک. والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروتې، په کور کې او په سړو کې به درنه مګي یری. حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل خار کې، یو کور کې د مور او لور جګړه وه. مور وی بچیا لا په دې پایو کې لګي او بو واچوا کم دي سبب پیسې کمی شي. لوري ورته مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې کچا پایو کې او بو واچول نو سزا به ورکو. پایو کې او بو نن استعمال کې وګوره، د پایو کې او بو وګوره. ګجران پکې بیلې واچي، چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي، دکاندار ته چرایشي پکې بیلې واچي. ستاده ذلیل قوم سره خخته وړ کړی دی او د کورکمان په نرخه خرڅ کړی. د کورکمان قسم په خدای دی چې ستا دې قوم د سپو غوښې د ګډورو په نرخ خرڅ کړي. زمونږ په دې کلي کې یو قصاب دی، د مردار اسب غوښې په دې قوم خرڅ کړي او خورولي. د مردار اسب 20 کاله وشو چې دا مې لیدلي دغه چې زه د لوږې مړ کېږم دغه قصاب نه غوښه نه. اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابون ووینځم چې دې ظالم بیا څه چل وي. دا هغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بدې ورځې ښیو، د بدې ورځې خمه نشته، وسم نشته، زورم نشته، په چام لاس نه بریږي کني مونږ پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو خوړو والای. شیطانت زمون کور کلی دی، دو جنگول زمون کور کلی دی، فتنه زمون کور کلی دی. د دې قوم انجام به ښه کیږي یا دا قوم به چرته ښه شي؟ مونږ مالت کې نن یو سړی د وصي سنت دی، د خدای خوار او غریب وریجې پخ کړي دي او صاحب قورمې دي او دا دغه لګولي دي دا غیر چا پیر کہ ناتونا مالے کیوں وہ سنت کرے بدے وے خانہ دے خراب ویل ارمان کٹنا ارمان نا زمونږ د مالت خلق بیګا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه بر اعظم بل وی ماته نه دی ویلی مالداري غریب کور روان شو او دوی لا پکټه پرخانی. نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم، خدای ته وګوره ویښ شي، ویښ شي، عقل وکړي. د خدای وګل مزدوری کې لګیا ہے، د خدای په قهر اخته ہے. 4-5,000 روپۍ دی ولې ولګولې بیاړه هندوستړی خدای ناراض. دا چې دا وریجې څوک الکه تاسو خو هم دا وریجې مریجې په خلکو خورونی کړه په ایمان وایي چې دا ویلي چې خدای در سره ډېر ښه ویلي. خدای ته وګوره
کول په واده کې د شل دیرشو کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دي. دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسی بس کې به نه او بخوریو، لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټۍ دعوت ورکړ. نن تارا شو ګورا یو کارت باندې شل او 13 روپے خرچ راغلی. د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حد ته ورسی قوم به خورز ګور خوار غریب پي 50 روپے کارت بچا. زما د زوی واده یو سړی ته دوست مې ومال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه د مال دا زما خپل کارت نه خراب ده کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې بدر باندې ماتي چې د کاغذ نه زما خپل ته تسپک ګور دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټۍ خوړلې ده ویل نه مال په ما دې د پلار حق دی راورک شخوار چې ما ته چاړو د واده ونه مړی لمه چرانه شي ستاسو مړی دی خدای کتا سراله یو زمړو ما والله کمه خدای هم بخ مړی څکه مړ چې دا ربو کار دی خلاص یو سادرگه تی تاو کو کتے والا کناو سپردم بتو مایه خیشرا سپردم بتو مایه خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا خدای پوئے گا کاری کوئی تراشی پتا چاو کرانشی پتا نن ودونا سنتونا مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قوم واده لس ورځونه مخکې به جنډیان انتظامونه پلانی ډینګړي دی او خزه او نر به په ویره قرآن او سنت هم پرېخو خدای پرېښي قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک ورک د پیغمبر د لور غوندې نکاح چې او نه تړي د لور خدای به د سپک ورک تاسو خیال راغی نو عرض میں داو دین مونږ پرې خېده ځکه خدای مونږ پرې عشق کې برکت نشته روټای کې برکت نشته ناسته کې نشته ملاسته کې نشته ګرځېدو کې نشته خوراک کې نشته د خولې خوند د دنیا خراب شو په خوا به د مسرو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شو اوس چرګان خوري والله که د دال عمر مزه چاله ورکړي خوند د ملک او هغه ذائقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجه د ملک نه وال څه د ظالم حکومتونو د لاسه هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وې زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډېرو که اوس ډېر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډېر دی او پړه کې نشته نو دا هغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پیغمبر ته براله ویل بآمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین نو مالوس په خوله ډېر دی او پړه کې نشته په خوا مال په خوله دومره نه او پړه کې ډېر اوس په خوله ډېر دی د ضیا په حکومت کې خو ته وګوره خلقو دمیم چغي وي اسلام 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 په ټي وي کې دا دمې چې دا خبرونه وي اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زه هر وخت کته نشم چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته نو دغه لشمکه چې دا په ټي وي کې لګیا دا اسلام دی الو پټي ور په سر کړی الو پټو ته وګوره بیا غدیزه کې سال جوړ کړی نه خدای بنیاد بس دا زمونږ ملک شو که اسلام وې په ملک نو خزه ته بدا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په رادیو باندې خبرونه ویلې وې د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزه आवाज هم عورت ته پردې سړې به نه و
आवाज اسلام دا دې چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال لا خوا پر دې سره وانه دا ستاد ملک اسلام دی. واخر دعوانا عزیزانو د عظیم انسان بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عظیم انسانان یوازې په غریبانو کې نه، عظیم انسانان په بادشاہانو کې هم تیر شي. لوی بادشاہ د زمانه بو او هغه به د الله په نيز باندې یو عظیم انسان. علما لیکي چې یو خزا او خاوند ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفا او ډالای ولا یوس نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکړي. نو د خزې خپل خاوند ته وی چې سړیا مونږ خدا خدای غریبان تم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درکړ. هغه ورته وی چې خزې هغه بادشاہ له خو خلق توفه او ډالۍ وړي نو مونږ سره سدي. خزې ورته وی چې نور څه خو نشتا خو د پشکال میاشت او بارانونه شوي دي او دا ډنډې ډکې دي د اوبو نه، نو دینه به درته منګی ډک کما سر به وتړم او دا والا د خپل ملک توفه یوس. ویل ډېره ښه ده. منګی د ډنډې د اوبو نه ډک کړی دی او سر یې وله تړلی دی او بادشاہ چې و نو هغه د 2 میاشتو په مزل لري و. خزه ورسره شوه او میړه د کلي نه بار وویستو د خدای په امان یې ورته ووی او رخصت یې کړ. دا کور ته راله او داسې وکړ او په مصلی ودرېده او 2 رکعاته نفل یې وکړ. عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعاته نفل وکړي په دې نیت باندې چې خدای زما سہاجت ته او درنه غواړم. 2 رکعاته نفل وکړي او بیا خدای ته التجا او دعا وکړي. الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي. نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرېدا او نفل وکړه. مولانا روم وای چې زن مصلا باز کردای از نیاز، زن مصلا باز کردای از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. خزی مصلا واچولا په مانځ کې دعا وکړه. څه دعا وکړه؟ رب سلم ورد کردا در نماز. اے خدایا زما خاوند د 2 میاشتو په مزل باندې لری لاړو، خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګل واپس راولا. دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسېد او درخواست یې وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړی. بادشاہ ویل راننه باسي چې دننه بوتلو سړی په خیر رالی جوړې په خیر خیر شه بچیا څه دې راوړي دي؟ ورته وی ماء الجنه د جنت وب مې راوړي.
बादशाह ورته وی ماشاء الله سبحان الله الا لك ګلاسونه راوړي چې دا د جنت او بد ټول د دربار خلق وسکي ګلاسونه راوړو اندازو کوي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومه وب پراته نو چې داغه ببوین څنګه ای او داغه بخوند څنګه ناول هغه ګلاس بادشاہ اوس کړ او الحمدلله وي او بیا وزیرانو ته وی چې اوس کوي وزیرانو خیالو کو چې د 2 میاشتو وبدي او چې بادشاہ اوس کله نو بیا جنې جو سکارو چې نه وېس کړي نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس اوس کړو چې وېس کړو نو اوس بادشاہ دې سړی ته وای اسه دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسان